د میدان وردګو والي د یاد ولایت د ولسونو په استازولۍ بغلان ولایت ته په سفر د دغه ولایت له سیلاب ځپلو کورنیو سره د خواخوږۍ او غم شریکۍ ترڅنګ له ګڼ شمېر زیانمنو کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته وکړه. شهیدا بغیر متضرر شدهونه بوده یقینا په بغلان ولایت کې بالخصوص په مرکزی بغلان او په بورکا او خوستوپرین او دغه کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د پلول قریه ده یقینا ډېر مالي او جاني تلفات رسېدلی ورته په سلګونو شهیدان لري په زرګونو کورونه تخریب شوي دي. د میدان وردګو د ولسونو لخوا دوی ته تسلیت وړاندې کوم او دغه خلکو سره موږ مالي مرسته هم وکړله لکه څرنګه چې د میدان وردګو ولسونه دا اوس د مرستې د راټولولو جریان لري نو په دې لنډو شپو ورځو انشاءالله دوی ته د میدان وردګو لخوا نه د ولایت لخوا دوی ته مالي مرسته انشاءالله زر تر زر راوړي. د بغلان ولایت سیلاب ځپلو کورنۍ غړي د میدان وردګو له اوسیدونکو او والي څخه زیات خوښ دي او زیاتوي چې په سختو حالاتو کې دوی له پامه نه دي غورځولي. ما زخمی داریم و خسارات مالی و جانی خود شما بیشتر میبینید خودتان عیناً مشاهده کردین و لیلا هم ما از امارت اسلامی بسیار زیاد تشکر میکنیم و سپاسگزار هستیم که آمدن خدمتگزاری کردن و بالخصوص از قارس بختیار والی قارس بختیار والی میدان وردک که خودشون یک بغلانی یکی از شخصیت های بغلان هستن یه تشریف آوردن ما رو نوازش دادن صغیرا و یتیما و کسایی که رنگ دیده بودن از اینا و میمونایی که همراهشان هستن یک جهان تشکر و سپاس میکنیم. په میدان وردګو ولایت کې د هیواد د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره د مرستې راټولولو او اعانې خیمه هم د دغه ولایت د مسؤلینو له لوري درول شوې ترڅو زیانمنو کورنیو ته په شفاف ډول مرستې راټولې او تر دوی ورسوي.